له ګناه پرته په ژوند کې د هیڅ څه شي لپاره ارمان او اندېښنه مه کوئ. دغه سخت کار او وظیفه چې تاسو یې لرئ دا د هر بې روزګاره انسان هیله وي. دغه شوخ ماشوم او اولاد چې الله تعالی درکړی دا د هر بې اولاده انسان د زړه ارمان وي. دغه لږ و ډېر مال او دولت چې الله تعالی درکړی دا د هر قرضدار انسان هیله وي چې پوره یې کړي. دغه روغ صحت او خوشحالیانې چې الله تعالی درکړي دا د هر ناروغ او بیمار انسان ارمان وي. حتی ستا هغه ګناهونه چې الله تعالی پرې پرده اچولي او پټ کړي دي د هر ګناهګار انسان ارمان وي چې الله تعالی یې وبخي او ګناهونه یې رسوا نه کړي. او بالاخره په ژوند کې داسې ډېر څه لرو چې د هغه لپاره باید شکر وباسو. خلک یوازې ارمان کوي. د هغه شیانو حسرت او افسوس مه کوئ چې الله تعالی نه دي درکړي. په دې کې حتما حکمت شته دی. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.